یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي زموږ په قریبانو کې داسې رواج او عادت جوړ دی چې د صدقې او خیراتونه د نامه دپاره کوي او کوښښ کوو چې یو تر بل کم رانسو. وایي الله پاک خو په ما خبر دی، څو واره مې داسې د نامه دپاره خیراتونه کړي دي، ډېرې پیسې مې مصرف کړي دي چې په دې قریبانو کې ځان سخي او ښه سړی ثابت کړم. وایي پر دغه کارو باندې موږ ته ثواب شته که نه؟ محترمه دا ریا ده او زموږ علمای کرامو و دې کار ته و دې ریا ته شرک خفي ویلی دی. غواړو چې بندګان خوشحاله کو، د الله رضا مو مطلب نه وي، نو دا ریا ده، ثواب نه بلکې یو لوی عذاب دی ستاسو دپاره. یو مثال به درته ووایم، که د مځکې کره ټوله سره زر سي او ټوله په خیرات کې ورکړې، خو د ریا دپاره د الله رب العزت رضا دې مطلب نه وي، غواړې چې په ټولنه او په قریبانو او په خلکو کې ځان په سخي او په ښه سړي باندې ثابت کړې، نو ستا دپاره یوه ذره ثواب نشته بلکې عذاب دی. ولې د الله رب العزت د رضا دپاره دې دا صدقه نه ده کړې، دا خیرات یې د الله رب العزت د رضا دپاره نه دی ورکړی، بلکې تاسو غواړئ چې خپل تر قریبانو کم رانسئ. خو دغه بدبختي په ډېرو قومو کې شته، په ختمونو کې، په خیراتونو کې، په ودونو کې یو لوی شمېر مصارف کوي، په زیاته کچه پیسې استعمالوي، خو د مدرسې طالبانو، مسکینانو، کونډې و یتیمان، د وجرو طالبان دا په نهره باندې شپې تېروي. داسې سرمایه داران خلک د الله رب العزت په مځکه چې کې الله پاک دی خپل په غضب باندې اخته کړي. په هر کلي کې، په همسایهګانو کې مسکینان شته، کونډیانې شته، یتیمان شته، او په خپلو کورونو کې اشپازي نه کوي ځکه بېوسه دي، خو هغه جاهلان سرمایه داران، هغه ناپوه و بدبخته سرمایه داران په زیاته کچه خراباتونه کوي، میلمستیاوې کوي، رنګارنګ خواړه پخوي چې تر نورو قریبانو کم رانسي. هلاکت یې وي د دغه کس دپاره. دا ژبه د بیاکلتوب خبره ده چې د خلکو د خوشحاله کېدو دپاره مصارف کوي او بیا یې ثواب د الله رب العزت څخه غواړي. دا نو د عقل څخه لیرې خبره ده. د ریا دپاره کارونه کوي، بیا ثواب و مزدوري و یوازې د الله پاک څخه غواړي. دا د بدبختۍ یو غټه علامه ده.